احمد شمیر په ازادي ستوډیو کې مو هرکلی کوم. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ په کابل کې نننی ځانمرګی برید په سختو ټکو وخانده. په دې چاودنه کې د څلورو نظامیانو او دوه ملکیانو مړینه تایید شوې ده. طالبانو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا حمله دوی نه ده کړې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې تر پیل مخکې د ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې دا خبرې کړې دي. نور بل بروکسل له خپل خبریال مصطفی صدیقی څخه واورو. د ناټو سرمنشي وایي د کابل له بریده څرګندیږي چې سولې ته څومره ډیره اړتیا شته. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل زه د کابل د نن سهار برید سخت غندم. دا یو ځل بیا د ملکیانو پر ضد د وحشتناک تیري څرګندونه کوي. همداراز دا د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې یوې سوله ییزې حل لارې ته جدي اړتیا شته. ستولتنبرګ په ورته وخت کې له طالبانو وغوښتل چې خشونت کم کړي او له یوې جدي او رښتونی ارادې سره د سولې د خبرو میز ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نښې نه تر سترګو کیږي. طالبان د دې سربیره چې له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې کوي، له افغان ځواکونو او په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکوي. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو غونډه کوي. دوی د پنجشنبې په ورځ د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د مأموریت عمومي قوماندان جنرال اسکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم دلته دي. په یوه ورځ کې 108 تنه کرونا ویروس وژلي دي چې دا تر اوسه په 24 ساعتونو کې د دې اخیستونکې ناروغۍ د تلفاتو بېسارې شمیره ده. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وویل دا کسان پرون په دغه هیواد کې مړه شول او له دې سره د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 1030 ته ورسید. د چین د پلازمینې پیکنګ تقریبا تش ځایونه. د چین په دې دوهم ستر ښار کې د خلکو او موټرو تګ راتګ نن ډیر کم و. د چین د حکومت له پریکړې سره سم باید په پیکنګ او د چین په یو شمیر نورو ښارونو کې په میلیونونو کسان د کرونا ویروس له ویرې په کورونه کې پاتې سي. دلته د میکروبونو د له منځه وړلو هڅې روانې دي، خو د دې وژونکې او اخیستونکې ناروغۍ خطر لا هم ډیر دی. د چین چارواکو نن وویل چې یوازې پرون په هوبې ولایت کې 103 تنه مړه سول او په دې ولایت کې دا تایید شوی دی چې 6090 کسه نور په کرونا ویروس اخته شوي دي. چارواکو د کرونا ویروس له امله د چین په نورو سیمو کې د دوشنبې پر ورځ د 15 تنو نورو د مړینې خبر ورکړ. په ایران کې نن د اسلامي انقلاب کلیزه ده. د ایران د اسلامي انقلاب تر بریالي کېدو وروسته د تهران او واشنگټن اړیکې خړپړ شول، خو په وروستیو کې دغه روابط په بغداد کې د امریکا له لوري د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیماني تر وژلو وروسته نور کړکۍ چن شوي دي. تر دې خونړیو مظاهرو وروسته 40 کاله مخکې له ننه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خمینی له فرانسې تهران ته ولاړ. در اینجا میخواهم په پلازمینه تهران کې نن د خلک د دې انقلاب 40مه کلیزه لمانځي. دا کلیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې واشنگټن پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي. امریکا د ایران له اټومي تړون څخه بهر شوی او تهران هم ورو د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکۍ چې وروسته تر دې نور هم زیات شو چې تېره میاشت د ایران د قدس ځواکونو عمومي قومندان بغداد ته څیرمه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د سلیماني تر وژلو وروسته ایران د عراق دننه د جنوري په 8 د امریکا پر 2 پوځي اډو د توغندیو برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 تنو ته رسیدلی چې د دغو بریدونو پر مهال مغزي ټکان خوړلی. دا شمیر په خواصه باندې 80 ښودل شوی و. یونان اعلان کړی دی چې راتلونکې میاشت به د کډوالو لپاره نوي کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې دا تنده پریکړه ستایلې ده.
په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو استازي نن وویل چې په دغه هیواد کې په 15 ټاپوګانو کې تر 42,000 ډیر کډوال اوسي چې وضعیت یې ښه نه دی. فلیپ لیک لیریک نن په پلازمینه اتن کې د یونان د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د دې کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه یې کړې. د یونان د حکومت دا اعلان چې نوي کمپونه به جوړ کړي او نوي اجرات به وکړي ستایو. موږ ټول غواړو چې له دغه اوسني بد وضعیته بهر شو چې خلک په ډیر بیروبار کې له میاشتو راهیسې په کمپونو کې ژوند کوي. دلته د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو ژوند اسانه نه دی. د یونان له لوري د کډوالو سخت قوانین کله ناکله د کډوالو او پولیسو د نښتو سبب شوي دي. هوا بدله شوې. د عراق په پلازمینه بغداد کې په تیرو 100 کلونو کې د لومړي ځل لپاره دومره واوره وریدلې چې د ونو پر څانګو کښېني او د موټرو شیشې پټې کړې. په بغداد کې چې نن سهار کله خلک له خوبه پاڅېدل ویې لیدل چې هر خوا واورو نیولې. په بغداد کې په ژمي کې ډېر لږ هوا د سانتیګریډ په حساب منفي ته ځي. دلته د خرما ونې کېږي. په تیرو 100 کلونو کې یو ځل 12 کاله مخکې پر دې ښار د پرخې په څیر واوره سوې وه، خو هغه پلا واوره له ورېدو سره ویلې کېده. عراق له هغو هیوادو څخه دی چې هوا یې توده وي. په ژمي کې د دغه هیواد یوازې د شمال لور ته پر غرنیو سیمو واورې اوري. مننه چې راسره ملوئ. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره د فیسبوک له لارې در سره شریکوو. تر بیا مو خدای مل.